په سلامونه مو هرکلی کوم، ستړي مه شئ. د نن پلس چینل لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې د پیل څو تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد کرزي د نجونو د زده کړو اړوند د مسلمانو هیوادونو له غونډې ملاتړ وکړ. د اسلامي هیوادونو له لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په تړاو په اسلام آباد کې لا جوړه شوې 2 ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د دغې غونډې له پرېکړه لیک څخه ملاتړ وکړ. هغه پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي رسنیز دفتر نن دوشنبه د مرغومي 24مه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو ملاتړ غونډه د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمه وبلله او له شویو پریکړو څخه یې هرکلی وکړ. په یاده غونډه کې د اسلامي هیوادونو دننه د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو او پیرزتونو په تړاو د بېلابېلو هیوادونو د استازو له لوري ګډ بحثونه وشول او ان پر طالبانو د نجونو د زده کړو د بندیزونو له کبله توندې نیوکې وشوې. په یاده خبرپاڼه کې حامد کرزي له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې بېرته پرانیزي څو د ټولنې دغه برخه هم د هیواد په پرمختګ کې ځانګړی رول ولري. پخوا 150 موټره افغانستان او منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالټو صادرات کم شوي. د پاکستان د سټروسو صادروونکي په روان موسم کې افغانستان او منځنۍ اسیا ته د صادراتو د پام وړ کمېدو په اړه اندېښمن دي، ځکه د پاکستان د مالیې مرکزي بورډ FBR نویو مالیاتو د دې سوداګرۍ پر وړاندې ستر خنډونه راټوکولي دي. په تورخم کې د پاکستان د میوو سوداګرو ویلي چې پر لوړ تناژه 15 موټرو صادراتي مالیات تېر کال 95,000 پاکستاني روپۍ 24,215 افغانۍ وو، خو اوس د جنورۍ له لومړۍ نېټې 1,10,000 روپیو 33,415 افغانیو ته لوړ شوي دي. طالبانو له سعودي عربستان سره افغان حاجیانو ته د اسانتیاوو تړون لاسلیک کړی. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې د ډلې د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو او اسانتیاوو برابرولو یو تړون لاسلیک کړی. یاد وزارت د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دغه تړون د روان کال د مرغومي په 24مه د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت د حج عمرې او زیارتونو عمومي رئیس مولوي محمد نبی محمدي او د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت مرستیال دکتور عبدالفتاح مشهد ترمنځ لاسلیک شوی.